دریم ذکر دا روایت امام مسلم راوړی دی. عبدالله بن عباس وی انه رقد عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یو شپه زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ویده شوی وم. دا کله د شپې له ترور خواته تللی. دا قسم څو پیرې بیان کړی خو هغه چا ته به یادوي چې ژوندی پلار لېږلی وی لاړ شه د رسول صلی وسلم لمونځ وینه یو ته اوبه یې دا که کیسه ده که نو دی لاړ شپه یې چا کره وکړه ترور کره میمونه هلته یې شپه وکړه دا د هغوی ماشومانان وګورئ تلی و چې د رسول صلی وسلم لمونځ ویني نو ټوله شپه ویښ ویده شوی نو د پروت و ځکه چې راته پته و چې رسول صلی وسلم راپاسي د شپې مانځله نو ټوله شپه ویښ او بیا رسول صلی وسلم ته اوبه هم کېښودې هغه په اودس چاردام هم کو روایت کې راځي چې کله راغی وی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو میمونه ته وی نام الغلیم ماشوم اوده دی که ما ته خبر نه و چې دا ویښ دی بیا راپاسېد او سره یې لمونځ وکړو نو وی چې کله راپاسېدو فاستیقظ د خوب نه راپاسېدو فتسوکه مسواک یې و دا طریقه بله یې زده کړه مسواک مسلې موږ بیان کړي و عمدة الاحکام په درس کې د مسواک د استعمالولو یو مستحب او مسنون ځای هغه چې کله انسان د خوب نه راپاسي چې د خولې دا بدبو دا بدله شي دا په دې سره هم نه ځي چې سړی صرف خوله کنګال کړي اوبو ته ور واچوي او کړو کړو تاویږي او ویې نه مسواک کې برکت یې مسواک خوشبو مزیداری بدبو ختمی زیړوالی ختمی ذایقه د خولې خراب وي نو هغه ورسره صحیح شي نو چې راپاسې مسواک استعمالوه بل خوا کې در سره واړه دي ښځه دي دا څومره پاک شریعت دی پاک دین دی واړې دی چې د انسان هر وخت پاک صفایي نو صحیح دی یو سړی چې دا زما ښځه دې کې څه دي نو دا د دې کې څه دي خو سړی چې څومره صفایي دومره بدرون ښکاري او ګوره سړی په خپله د خپل ځان به حفاظت کې ځان د طهارت به خیال ساتي تا ته هر څوک دا نه وایي چې تا نه بینځي که ته په دې سوچ کې پروت یې که نه چې ما ته به څوک وایي بیا ګرځه دغه خیرن تا ته څوک وایي تا نه به خلک حیا کوي ښځه خو راته بلکل نشي ویلی بچی تا ته نشي ویلی ملګری اوس که داسې چې ورور درته کیدی شي ووایي یا یو نږدې ملګری اب هم حیا کوي چې اوس دې سړي ته څنګه ووایي موږ سره داسې ډېر شوي دي داسې بدبو به د سړي نه روانې خو اوس یا الله چې اوس درته څنګه ووایو سړي له حیا ورشي نو بیا که بله څه طریقې نه یو طهارت فضایل بیان کړو چې بھائی اسلام د طهارت طرف ته ترغیب ورکړی خو دغه یار بیا هم دې ته سوچي اسلام ترغیب به چاله ورکړی نو سړی د خپل ځان په خپله خیال ساتي چې یاره دا ما چې دا کپړې اچولي دي دوه درې ورځو نه د دې نه به بین نه روان دا زما دا غاښونه چې زیړلي دا به بد نه ښکاري بل سړي سره زه خبرې کومه د دې نه خو بین نه ځي که نه اوس د خوب راپاسېدم ما خوله کنګال کړې نه زه لګیا یم د پلاني او علاني سره دا به څه وایي دا ښځه مې خوا کې پرته ده به څه وایي د نسوارو شوړی خوله کې پرته وي ستا د خولې نه به بین نه ځي نو سړی په خپله سوچ کوي ځان ته چې زه به څنګه دا یو فایده نو مسواک یې وو بیا اودس وکړو وهو یقول او دی ووي ان فی خلق السماوات والارض دا آیتونه وی د سورة العمران د آخرنی آیتونه فقرأ هؤلاء الآیات حتى ختم السورة د سورة العمران د آخرنی آیتونه 190 نوال آخرنی پوری دا تقریبا سکم دو مخه دي دا آیتونه وی تر دې چې سورت ختم کو ثم قام فصلى رکعتين نو بیا پاسېدو 2 رکعته لمونځ یې وکړو نو دا دریم ذکر شو